د زابل رادیو له لوري د هغو ابتکاري خبرونو د چلونکو د ستاینې ځانګړي مراسم تر سره سول چې د ولس د عامه پوهاوي په برخه کې د بیلابیلو معلوماتي خبرونو د برابرولو مهمه دنده پر مخ وړي. یا د خبرونې چې په ورځنی ډول نږدې 13 ساعته ثبت شوی او ژوندۍ بڼه لري د ټولنې ټولو قشرونو ته د ګټورو معلوماتو د رسولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د ولس او دولت ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې اغیزمنې تمامېږي. د زابل رادیو او د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په دغه مراسمو کې د یاد خبرونو د چلونکو هڅې وستایلې او ویل چې د داسې هڅاندو کسانو ملاتړ او قدردانی د دوی مسؤلیت دی ځکه چې همدوی د پوهاوي د پراخېدو او ټولنیز واټن د کمیدو لپاره کار کوي. دغسې له ټولو افتخاري همکارانو څخه ځانګړې مننه کوم، ډېره مننه کوم. الله پاک دې ته اجر ورکړي. او بله خبر دا د رادیو د نظام رادیو ده، دا د دې ولس د دې ملت رادیو ده، نو چې څومره هغه تقاضا و څومره مسؤلیت و ته باور وکړه د علماء کرامو، د ډاکټرانو صاحبانو، د انجینرانو صاحبانو هر یوه په خپله برخه کې دومره کار کړی ده چې له موږ سره یې د ستاینې الفاظ نشته. نو په دې معنا موږ د اطلاعات فرهنګ ریاست انشاءالله ودې ته ژمن دی چې کوم کسان چې د رسنیو له لارې څخه د راډیوګانو له لارې څخه ولس ته غږ رسوي، ولس ته هغه څه وایي چې هغه د ولس په خیر وي، په هره برخه کې، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که اقتصاد په برخه کې وي، که د رغونې په برخه کې وي، دغه کوم غږ دې رسوي. موږ انشاءالله نور هم ژمن یو د اطلاعات فرهنګ ریاست د دغو خلکو تر شا ولاړ دی انشاءالله. په ورته وخت کې د دغو ابتکاري خبرونو چلونکو د خپل کار د ستاینې له امله خوښي څرګنده کړه او ویل چې دا ډول تشویق دوی لا ډېر هڅوي څو خپلې رسنیزې هڅې څو چنده زیاتې کړي او د ولس د خدمت لپاره لا ډېرې هررخیزې خبرونې وړاندې کړي. دا ستاینلیکونه او دغسې غونډې دا خدای سته هڅونکي دي ډېرې. یو سړی که کار کوي هغه که تر چا یو هڅونکی شی په پسې وي، مثلا ترغیب ورکوي څوک، او که هغه څوک هېڅ په کیسه کې نه وي یا ترغیب نه وي، ولو که هغه سړی په کار کوي خو دا یو ترغیب ده. نور هم موږ په دې کار کې جدي کېږو او جدي یو انشاءالله. ټول علما، ټول مؤمنان د دغه امارت غړي دي، نو دې کار ته بیخي متوجه یو او دا کار کوو. د ځان دپاره یې لاسته راوړنه بولو او یو دیني مسؤلیت هم بولو، افغاني مسؤلیت، اسلامي مسؤلیت هم بولو انشاءالله العزیز. په جګه نرۍ املا باندې دې کار ته ټول د امارت چې کم فرامین دي، د امارت چې کم آبادی دي، د امارت چې کم منشور ده، هغه موږ د ملت تر غوږو پورې زموږ په خوله باندې، زموږ په وس باندې په هر بخش کې چې انشاءالله موږ ورته تیار یو رسوو. موږ په مخکې هم راتللي، علما هم راتلل، نو اوس چې راغلي موږ مخکې راغلي وو، نو بعد دونه به هم موږ په ښه رویه راځو، بیا به هم راځو او موږ ډېر تشویق شو چې دا ته موږ راغلو او موږ په دې پوه شو چې موږ دا ته په جامعه کې ځای لرو او مسؤلین موږ په یاد یو. د یادونې وړ ده چې دا ډول خبرونې نه یوازې معلومات خپروي بلکې د ټولنیز باور فضا پیاوړې کوي.